بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د جمعې په ورځ چې تر خطبې مخکې اذان کیږي د دغه اذان د کلماتو جواب ویل او تر اذان وروسته دعا کول شرعاً روایت لري که یا؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې د اذان د کلماتو جواب به په زړه کې وایي، په خوله باندې به نه وایي، او تر اذان وروسته به دعا هم په خوله باندې نه کوي، لاسونه به نه پورته کوي، په زړه کې به دعا کوي. ځکه علامه ابن عابدین شامی په رد المحتار کې کاږي چې فیسن دعا بقلبه لا بلسانه، دعا په زړه سره کول سنت دي نه په ژبه سره. ولی لانه مأمور بالسکوت، دی په چوپوالي سره امر دی، دغه اوریدونکی په دې سره مأمور دی چې چوپ بکښینی، خبرې به نه کوي، ذکر او تسبیحات بلا نه وایي، نو دعا نسی کولای. نو کې دعا کوله بیا به دعا په ژبه سره نه وایي، په زړه کې به دعا وایي. رد المحتار دویم جلد 144 صفحه، فتاوا علمگیریه اول جلد 143 صفحه. همدا ډول آپ کے مسائل اور ان کا حل سلورم جلد 138 صفحه، فتاوا محمودیه اتم جلد 113 صفحه، امداد الفتاوا اول جلد 340 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.